غریب ته ګوره زمانه ته ګوره لکانو فکر کوئ سلیم راغی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جوړ شګان په خو وخت راورسېدل. چای به چای نه څښو، څو خبرو ته راغلي. ووایه څه خبره ده؟ خیر خو به وي. خیر خو نه دی، مشر دا لیږلي یو چې ځمکه کې نور کار ونه کړي کنې درته ښه به نه وي. ولې څه خبره ده؟ خبره دا ده پلار مې را لیږلي یو چې دا ځمکه کې کار ونه کړي، دا زموږ ده. ولې څه خبره ده؟ دا زما د پلار نیکه مځکه ده.
افغانستان د خوست رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د زابل د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال سازمان له لوري د دغه ولایت په 3 ولسوالیو کې 9013 کسانو ته د خوراکي توکو خوندیتوب، د وچکالۍ اغیزې کمولو، کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوي او اوبو مهارولو په برخه کې د کار زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مسؤلین دغه ګام د زابل د خلکو لپاره ښه زیری بولي او ژمنه کوي چې دا کسان به د چیک ډیمونو، ګودرونو او کاریز خولې جوړولو په برخو کې پر کار وګمارل شي. دوی زیاته کړې دا پروژه د 900,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 1 میاشتې په موده کې پلي کیږي. په ورته وخت کې د زابل یو شمېر اوسیدونکو هم د یادې پروژې په پیلېدو خوښي څرګنده کړي او ویلي دي چې په دې سره ورته د کار زمینه برابره او اقتصادي ستونزې به یې تر یوه بریده حل شي. څه خبره ده؟ نو خفه معلومیږي. پلاره دا بې غیرته ژوند نور نشم کولی چې خپل پټي کې کار نشم کوی. زویا ولې په دې کې د بې غیرتوب څه خبره ده؟ ولې به په خپل پټي کې کار نه کوې؟ نن دې ورارونه راغلي وو چې پټۍ کې کار ونه کړي، دا ځمکه زموږ ده. خیر دی زویا، تاسو حوصله کوئ، زه نه غواړم چې هغه پړانګ وهلو سره تاسو زه وجنګوم. دې د حل لاره څه ده؟ خیر دی زویا، تاسو حوصله کوئ، دا خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه خبره ده؟ څه خبره مې کوله؟ نه سلیمه زویا، کومه خبره نشته. نن زما ورونه راغلي وو، اکبري ته یې ویلي دي چې په پټیو کې کار مه کوه. پلاره دا څوم ځل دی چې دوی راځي؟ دا خبره تاسو په جرګه نه حل کوئ؟ سلیمه زویا، زه په دغه مسله باندې پوهېږم، خو زه ستاسو راتلونکي ته ګورم. اوس نو ته ورځه چې شاګردان درته ناست دي ناوخته کېږي. پلار جانه بس ته خپل ښه پوهېږې، نو که د خبره د جلګې د لارې حل شي نو ډېره به ښه وي. السلام علیکم شریف کاکا. وعلیکم السلام ورحمة الله. شریف کاکا سال دی. جوړ صادقه دی. بخیر یې. کېنه 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 راځه خپل ځای کې دې کېنه. هلکه یو ګیلاس اوبه ورکړه. اوبه به وڅښو. اوبه وڅښئ ګرمي ده. بس 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 بس. شریف کاکا خیر خو به وي، خبر دې راورسېد، غوښتې دې و څه خبره وه؟ خیر دی، نشته څه مشکل. ستا څه مشکل دي؟ یو پېره یې نفر راولېږل، بیا یې راولېږل. کوم سکندر خان یادوې؟ هو سکندر خان یادوم. ولې سکندر خان خو ستا ورور دی، هغې سره ستاسو څه مشکل دي؟ دې ته مې راوغوښتی چې پرون هم د سکندر خان زامن زما ورارونه دي.
ما د زوی پسې راغلی وو دا ورته کار په پټي کې به کار نه کوي کله یوه بانه غواړي کله بله بانه نو ولې دا ځمکه خو موږ چې تر کومه خبر یو دا خو ستاسو نیمایي ده نیم ده ستا د ورور د نیمایي ستا حق دی اوس مې تاسو دې ته راغوښتي یاست چې تاسو مې د ټوله موضوع باندې خبر یاست ښه نو ستاسو ورور دی نو موږ دې راغوښتي یو ور به شو څه خبره چې په موږ باندې لګي هغه به ورړو دې ته به یې ووایو دې دپاره مې راغوښتي یاست ما ورور ته ورشئ چې ما سره دې ظلم نه کوي سمه ده دا به موږ ورته ووایو تاسو څه وایئ دې کې دې کې به موږ څه ووایو شریف لاله چې کومه خبره وکړه دا خبره به موږ هغې ته به یې ورسوو صحیح چېرته ځئ چای څښو نه چای نه څکو ځو کاروبار لرو ناوخته کېږي خیر خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چای وڅښئ ډېره مننه بس انشاءالله بیا موږ ځواب درکوو السلام علیکم السلام علیکم جوړ تازه بخیر ځوان سلام شه خیر جوړ بخیر سکندر خان څنګه یې خیر جوړ یې کور کې خیرت دی بچیان دې ښه دي خپل هم ښه شکر د الله احسان ده چې تاسو راته کوئ خوشحاله اوسئ مصرا خیر خو به وي انشاءالله خیر دی سکندر خانه اذان هم کېږي خو بعضې خبرې دي چې خلاصون ورنه نشته ستاسو مشر ورور نه دی شریف کاکا هغه رالیږلي یو کومه خبره یې راته کړې وه چې تاسو سره یې شریکه کړو څه خبره وه شریف څه مشکل لري شریف کاکا ګیلا وکړه راته یې وویل چې د دو زامن راځي زما په زامنو پسې پټو ته کار ته یې نه پرېږدي نو شریف تاسو ورور دی تاسو ته خپله معلوم دی غریب 25 کاله یې په سعودي عربستان کې تیر کړل نو دا ځمکه خو ستاسو نیمایي ده نیمه د ده کېږي او نیمه ستا کېږي کومه چې موږ ته پاته ده نو دې په خاطر راغلو چې مقصد ده سره ظلم زیاتی تاسو په رښتیا کوئ او که شریف لاله تېروتنه کوي ښه شریف چې کومه ځمکه یادوي هغه خوبونه ویني دا ځمکه زما ده سکندر خانه شریف ستاسو ورور دی مشر ورور 25 کاله یې په سعودي عربستان کې تاسو ته تېر کړي دي خوارۍ یې په ځان تېرې کړي دا ځمکې دا جایداد ټول شریف کاکا تاسو ته اخیستی دی نو نن د سره ظلم زیاتی ما کوه کوم حق چې دی خپلې ورته پرېږده تاسو سره د خدای ښه وکړي چې دلته راغلی یې ځکه چې نن سبا خدای ماته سړي راکړي دي سکندر خانه یو متل دی وایي چې زور راکې قبر ما راکوي زه خو وایم چې دا د پیسو یا د سړیو نشه چې ده دا سړی کمرو غورځوي دې نه تېر شه ستاسو ورور دی خپل حق دې په خپله دې ته ورکړه کومه خبره خبرو حل کېږي دا به ښه وي که نه وروسته به داسې پښیمانه یې چې ټول عمر به یې بیا یاد ساتي خدای دې خدای ښه وکړي چې دلته راغلی یې او زه په دې خبرو ښه پوهېږم تاسو نور ورتلی شئ ځئ چې ځو نو موږ تاسو به څه وکړو ځئ چې ځو چای وڅښئ چای نه چای نه څکو چای وڅښئ چای نه څکو یوه خبره درته کومه کومې خبرې چې ما درته وکړې ستا په خیر دي یعنې ښه به دا وي چې ویې منې که نه اخره کې به بیا ډېر زیات پښیمانه وي د ځینو خلکو اعصاب خراب وي شریف کاکا موږ سکندر خان ته ورغلو او ستا خبره مو هغې ته وکړې نه داسې کومه بده خبره یې نه ده کړې خو زما په فکر د دې کلي مشران به هم خبر کړو او موږ دا مشران به هم یو ته داسې 2-3 ورځې صبر وکړي انشاءالله دا خبره به خدای ښه لوري ته بوځي تیزه خبرې وکړې که څنګه نه داسې تیزه خبرې خو نه دي کړې تاسو سره ورونه یې دا دې ونه کړي خو بیا هم لږ سرتمبو غوندې سړی دی ښه به شي انشاءالله موږ کوشش کوو جرګه به کېنو دا کلي خلک به راټول شي انشاءالله لارې ته به راشي صحیح ده اوس نه ډېره مننه ډېر تشریف مو ویستو دلته لکه چای راوړله نه چای نه کوو زو ناوخته را باندې بس ستاسو ورور دی ګزاره کوئ
مننه زه خبره موږ راځئ. نږدې نه ګورو خیر چای به اوسئ څښلی وای. ډېره مننه شریف کلا ډېر خدای ډېر په امان خدای په امان. سلام علیکم. آخا د ورور سره زه خپله ور نږدې نه ګورم خپله ورځم زه. نه بابا نه به ورځي هغه ښه خلک نه دي. نه یو ځل زه خامخا ورسره ګورم. سکندرخانه کسان مې درته رالېږلي وو بیا مو وویل چې راځه ورور دې دی خپله ورسره وغږېده نږدې نه. ما وایي تا په منځ کې نور څه پاتې دي تیش خبره پاتې دي. ما خو ستا را خبره منلې ده ځکه چې ته زما کشر ورور یې. بله خبره ده چې ځمکه خو معلومه ده چې نیمه ستا ده نیمه زما ده نو بیا ولې وایي چې په پټو کې کار مه کوه. واه اوس یې خوند وکړه ته ګوره ځمکه د ګوره دا یو کور په تا باندې زیات دی. واه اوس یې خو خان وکړه ته وګوره ځمکې دې ګوره که پلار یې درکړي زه هم نه درکوم. ښه دا نو ستاسو د ټولو بیت خوښه ده. زمن ډېر دی ځمکه هم باید هم ډېره وي. دا په دې خبرو بیا مه راځه خپل کار کوه. ولې زما زمن نه دي که څنګه؟ زمنو ته دی ما په هدیره کې 2 متره ځمکه ورکړې ده هغه یې ډېره او تا ته پاو باندې 2 متره ځمکه درکوم ځکه چې ورور مې یې. دا کاغذ در واخله په دې باندې ګوته ولګوه نورو خبرو نه پوهېږم. دا ارمان به دېس وخت پوره نه شي. تاسو زه نه خوښې ماته پرېږدئ. سلیمان زما پلار مې ولې ووژو؟
شریف ته ګوره زمانه ته ګوره هلکانو فکر کوئ څلور